د حضرت نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ روایت دی، فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزمنګ صفونه په مانځه کې داسې سیده کول لکه گویا چې د هغې په ذریعې سره غشي سیده کوي، لکه څنګه چې پخوا به غشو باندې ښکار کېدو وغیره به سیده کول، داسې به زموږ صفونه نبي علیه السلام سیده کول. بیا نبی علیه السلام ته معلومه شو چې موږ خلکو صف سیده کول زده کړو. یو ورځ راغی نبي علیه السلام مانځه ته ودرېدو، نږدې وی چې الله اکبر یې ویلی وی. دې وخت کې نظر په یو کس باندې ولګېده چې د هغه خېټه د صف نه مخکې راوتې وه. نبي علیه السلام وفرمیل چې د الله بندګانو صفونه سیده کوي، برابر ودرېږئ، که داسې نه کوي الله تعالی به ستاسو مخونه یو بل نه مخالف کړي. د دې حدیث روایت صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانان ورونو، د حدیث نه دا خبره موږ زده کړه چې نبي علیه السلام صفونو برابرولو په باره کې څومره وعید او سختی بیان کړې ده. صفونه برابروي که صفونه نه برابروي، الله به ستاسو منځ کې اختلاف پیدا کړي. نن سبا یو وجه دا هم کیدای شي چې مسلمانانو منځ کې د ډېر اختلافات دي. یو وجه دا هم کیدای شي چې نبي علیه السلام څه د پاسه 1400 کاله وړاندې ویلي دي صفونه برابروي که نه برابروي، کاږه واږه ودرېږئ، غلط ودرېږئ، ستاسو منځ کې به الله دښمني پیدا کړي، دښمني هم پیدا کړي، کینه او بغض هم پیدا کړي. نن سبا چې مسلمانان په خپل منځ کې کینه او بغض ساتي، یو بل سره دښمني کوي، په معمولي خبره یو بل ته برک کېږي، نو دا وجه د کیدای شي چې مسلمانان په خپل منځونو کې جمع سره چې منځ کوي، جماعت کې صفونه خیال نه ساتي، دا الله دنیا کې یو عذاب دی په مسلمانانو باندې چې په خپل منځ کې سره جنګوي، خپل منځ کې سره دښمنانې پیدا کوي، خپل منځ کې یو بل سره کینه او بغض ساتي او کینه او بغض چې ساتي، په هغې سره الله جل شانو د هغه نیک اعمال ختموي. لکه څنګه چې اوس پر د زنګ وهلي اور کې کېږي، هغې زنګ ختمېږي، دقه رنګ مسلمانان چې په خپل منځ کې کینه او بغض ساتي، په هغې سره د هغوی نیک اعمال ختمېږي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو، په منځه کې د صف برابرولو ډېر خیال ساتئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.